نو وایي چې ته ګوښه یې زه ګوښه یم او دغه دپاره نور تشریحاتو ته وګورئ مثالونه چې ښه سر په خلاص شي سړی په آس پور ده ښایسته آس ده دغه آس خپله اراده د مالک تابع ګرځولې چې مالک په کوم طرف بیا دی روان ده خپل قدمونه یې د مالک تابع ګرځولې دي خپل حرکات سکنات ټول د ير تابع ګرځولې دي اوس دغه آس د عمل نسبت مالک ته کیږي مالک وی 3 غنټه مزل مې وکړ مزل چا کړای مزل خو آس کړای خو چون کې آس خپل اراده آس خپل اندامونه خپل مالک ته حواله کړه نو مالک په ځان تعبیر کوي 3 غنټه مزل مې وکړ پلان کې ځای ته ورسېدم یا وګورو سپی څومره خبیث شی ده څومره نجس شی ده خو دا سپی چې معلم شي تعلیم ورکړی شي د ښکار مخکې چې موږ تاسو قصه کړې سپی خپل اراده فانی کې په اراده د مالک کې خپل ځان د پاره نه نیسي ښکار ویني خو خوري نه خپل اندامونه حواله کې خپل مالک ته خپل عمل خپل اراده چې پانی شوه د شیخ او د خپل مالک په اراده کې نو حکم د دغه سپي حکم د دغه سړي شو ښکار د سپي عین ښکار د سړي بلل کېږي نو که سړی مسلمان و مسلمان سپی خوښی کو معلم په ښکار پسې ښکار روا ده خو که مشرک خوښی کو په ښکار پسې یغه سپي مړ کو خوړلی ناروا دي د مشرک حلاله نجسه ده د مسلمان پاکه ده سپی دواړه یو سپی ده ګورئ خو د سپي خپل اراده خپل اعمال خپل نشوه چې نسبت مالک ته وشو حکم هم د مالک شو چې مسلمان سپی پسې خوښی کی نو شی مړ کو حلال لن تزور ضرورت نشته هغه لکه مسلمان چې په خپل حلال کړي خوړل روا دي چې مشرک پسې خوښی کی هغه سپي معلم سپی و شای مړ کو مردار ده لکه مشرک چې حلال کې مردار ده اوس نو پس له دغه چې دا مثالوم سر خلاص شو شان ورشا کشمیری سی بی چې صوفی کرام یې چې کله انسان خپل اراده خپل حرکات او سکانات د ټول اندامو د زړه ارڅ الله ته حواله کړه محبت هغه چا سره هغه شي سره کوي چې الله پر راضي کیږي اندامونه په هغه کې استعمالي چې الله ته راضي کیږي نو د انسان وجود صرف یو ډانچه غوندي شي د انسان وجود ټول صرف ډانچه غوندي شي د دې اندامونه محل د تصرف الهي وګرځي لکه تصرف ټول الله کې کوي ظاهر خدا سترګې لیدل کوي خو دغه ظاهري سترګې لیدل دغه دیواله نه خاطشته حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس ویني حضرت عمر فاروق په عراق کې مجاهدین ویني دغه سترګو کمال د الله کې متصرف شو خو الله ویني الله ته حجاب نشته الله تعالی ویني هغه ته حجاب نشته د چې دیغه یو میاشت د لری نه غږ درته کیږي ته دلته غږ اوري دا خو دغه غو کمال نه ده د متصرف په دغه غو کې الله تعالی شي بي يسمعوا وبي يبصروا وبي يبتشوا وبي يمشي فما لیدل کوي فما اوریدل کوي فما نیول کوي فما رفتن کوي مخکې موږ تاسو ویلو چې کڅوکي ابراهيم ابن ادهم په کوپا کې و چا ویل چې ما په الته ولید چارات کړای الته بحث کې موږ ویلو چې رانه وګديږي خبره دلته به موجود وي په دغه ځای کې خو حاجی په حج کې ویني حاجی په حج کې ویني خو روحاني کیفیت الله تعالی متصرف د په اندامو کې الله شو ځکه هم مسلم شریف کې موږ تاسو ویلو چې نبی علی السلام په یو وخت کې په ډیره دنیا کې لیدل کېدای شي په ویخه په یو وخت کې په ډیره دنیا کې لیدل کېدای شي په ویخه
ولی لا په یو وخت کې په ډیره دنیا کې لیدل کېدی شي په ویښه شبیر احمد عثماني صاحب دا تحقیق کړی و کنه وکړی اوس دا چې الله تعالی د خپل قدرت ظهور کوي دغه ولی متصرف کې الله شو الله ته حجاب نشته مکان نشته چې مکان نشته د دلته بولي هغه الته ده دلته هم لیدل کېږي په بل ځای کې هم لیدل کېږي په بل ځای کې هم لیدل کېږي خبرې هم اورېدل کېږي د لاس تصرف هم لیدل کېږي د پښې قدم اخیستل هم لیدل کېږي نو دا وایي فنافذات ته اشاره ده نورو مسله اوږدېږي وحدة الوجود تعدد الموجود چې وجود یو موجود ډیر دا په تصوف کې وجودیه او شهودیه دوی ډلې دي ډیره اوږده خبره ده وای دا کېدای شي شاه نواز صاحب یغه مقام ته اشاره وي چې په چا انوارات هغه الهي دومره غالب شي چې په ځان کې بل خپل ځان هم نه ویني دا فنا په ذات دا معنا د ځان بم تر نظر نه لري کېږي ځان هم لري کېږي ځان د الله نه محبوب په دنیا کې بیا ورته هیڅوک نه وي ځانم په الله قربانوي د الله په دین قربانوي مور و پلار اولاد هر څه نه الله ورته محبوب شي د هر څه نه رسول الله ورته محبوب شي ځانم نه ویني ګوره ځانم هغه ورته محبوب شي ځان قرباني ته ورکول ډېر مشکل کار ده خو چې الله ورته محبوب شو متصرف کې الله شو خپل اختیارات لاره ټول سلب شو بیا ربي کریم څه وایي وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته دلته په عبارت کې مجبورا مجاز اخلو ځکه تردد چې د یو شي خیر او شر نه معلوم سړی کې متردد وي د الله په شان کې راتلی شي دا خو انفعالي صفت ده ربي کریم په شي کې څنګه متردد کیږي نو معنا دا د هغه ملک الموت چې زه ورولېږم انسان ته دغه انسان د روح په اخیستلو کې متردد شي چې د مقام ورته معلوم شي لکه موسی علیه السلام ته ملایکه د روح د قبض لپاره ورولېږله موسی علیه السلام په چپلاخ وویل سترګې ړندې شوې دی متردد د بیرته لاړ الله ته چې زه اوس څه وکړم روح واخلم که روح پرېږدم الله تعالی وی یو کار زه خامخا کوم خو الته ملائکه مې کې متردد شي چې اوس دا کار وشي که نه وشي هغه څه ده د مسلمان د خپل دوست د خپل ولی روح قبض کول وژل د تکلیف بد ګڼي زه د ده خفګان بد ګڼم دغه اوس بیا دوه تشریح دي یوه معنا ده چې دته د روح جدایي د بدن نه چې روح وځي د بدن نه دغه فراقت غم لیدی کېږي دا نشي برداشت کولی خو ماته د ده خفګان اوس چې دی اوس په دغه خفه کم روح ور پرېږدم دته او که تر وایخلم د ده خفګان نه خوښوم یوه معنا ده دومه معنا دا ده دی په دنیا کې زندگی وګده چې روح بدن د بدن نه جدا کېږي دا خفګان ورته دا جدایي ورته تکلیف لیدی کېږي دا نه غواړي خو زه بیا د ده تکلیفونه نه غواړم دنیا ځای د تکلیفو د آخرت اوس دغه د ما دوست چې څومره په دنیا کې ژوند اوږدېږي تکلیفونه د دنیا به خامخا یې ورسره که به نه زه یې نور ځان ته راغواړم دا د تکلیف نور نه لورېږي چې په دنیا کې یا مرضونه په ده تېرېږي یا لوږې او تندې په تېرېږي یا ساړه او مرګ په تېرېږي زه یې ځکه راوغواړم زه یې په دنیا کې پرېښودن چې تکلیفونه دي د دنیا زندگی کې خو تکلیفونه دي د جدایي نه خوښېږي ما بیا د ده تکلیفونه نه خوښېږي که روح نه کم قبض خو عمر به اوږد شي بیا چې عمر اوږد شي ارذل العمر ته به رسېږي که به نه رسېږي د دنیا په قسمه قسم تکلیفو به گرفتاره کېږي که به نه گرفتاره کېږي نو بقا نشته جیبه د دنیا نه بیرته اوس راشو اخره خبرې ته د دغه حدیث مبارک د باب سره څه مناسبت ده باب د تواضع باب ده د تواضع خبره الته په حدیث کې د تواضع ذکر شته نو څه مناسبت ده د دغه مناسبت بعض محدثین دا وایي چې په دغه باب کې دا حدیث ذکر کو تنبیه ده دیتا من عاد لی ولیا ولی ذکر شو
تنبیه د دې ته چې ولایت بې تواضع نه پیدا کېږي. ولایت بې تواضع د الله قرب د الله نزدېکت بې تواضع نه پیدا کېږي چې په ځان د زه وباله دا لویي ده. متکبر انسان الله ته نږدې کېدی شي. ځکه موږ ته تصوف کتابونه وایي چې ګوره خانقاه ته لاړې خپل حیثیت په غورځوی د پښو نه چې زه مولي صاحب یم، زه شیخ صاحب یم، زه حاجي صاحب یم، زه پلانکی یم، د ما د هلته قدر وشي. دا د که په خیال کې و ترقي نشي کړی. حسین احمد مدني صاحب اجمیر شریف ته ځي زیارت ته، بیا چې کله بیرته را روانېږي د جمعې لمونځ یې وکړو، د جمعې لمانځه نه بعد چې ګدی نشین ولید ویې پېژندو، نو ورته ګیله کوي چې ولې موږ ته حال نه راکوه چې ته راغلی یم یې دلته، اوس بیرته به ځې موږ نه یو در باندې خبر. ده ورته وویل دلته خو چې څوک راځي ارزومند امیدوار راځي چې څه یوسي د ځانه سره، د چې د مخکې نه حال ور وکړي ټلیفون چې زه دا راغلم دا مانه ښه مړی راته تیاره که زه غټ سړی یم، بیا د خپل ځان په حیثیت ورغلی که ملنګي کچکول ده در سره، ته به هلته څه راوړې چې د یخ طرف نه کچکول ته یې در واچوي، ته خو هغه ته څه نه ورکوې چې په خپل حیثیت قایل شوې چې زه خو صاحب یم، نو مقام نشي پیدا کولی. یوه توجیه څه داسې کړې ده چې ولایت بغیر د تواضع نه پیدا کېږي. نیستي به پیدا کوي، ځان به هیڅ نه بولي، بیا هلته ځکه فنایت هغسې راتلی نشي. خو دا اوس مو ویله چې فنا دا معنا ده ځان به هم پانې کوي، هېڅ حیثیت باندې به نه یې قایل. دومه معنا ده څوک د باب سره مناسبت د عبدیت په عنوان ده، ما تقرب الی عبدی بشیء مما افترضت علیه، په عبادت ما ته رانږدې کېږي، او عبادت غایت تذلل ته ویل کېږي، عاجزي ته ویل کېږي، تواضع ته ویل کېږي. څوک مناسبت په دغه عنوان ذکر کوي. څوک مناسبت داسې ذکر کوي چې د الله د دوستانو سره دښمني د الله سره دښمني شوه، د الله تعالی د دوستانو سره محبت، د هغو سره کومک او نصرت او د هغو خدمت، دا د الله د رضا سبب ګرځي لکه د الله سره محبت. دغه مقام په چا کې نه راځي چې تر څو په سړي کې عاجزي نه وي. د خدای دوستان دوست بلل، د الله د دوست خدمت کول، دا په چا کې تر څو نه راځي چې په سړي کې عاجزي نه وي. ځان تر ده موړ بولې، دته د مسکین په نظر ګورې، عاجزي نشته در کې، د هغه محبت یې ځکه زړه ته نه لویږي. ځان تر ده ملا بولې، ځان تر ده فوق بولې، عاجزي نشته، ځکه د هغه مقام چې د خدای سره د معیت ذاتي مقام د دومره ورنږدې انسان ده، تا د هغه سره محبت نه پیدا کېږي. دا محبت د الله د اولیاو سره چې پیدا کېږي، دا په تواضع پیدا کېږي، او بالعکس خدای نه خسته چې د هغو سره دښمني پیدا کېږي د تواضع په ضد په تکبر، چې څوک ځان غټ بولي نو د الله په دوستانو لګېږي، چې هغه الله په خفه کېږي. تکبر خو د الله سره په واقع کې عناد کول دي، نو د هغه په دوستانو باندې نو مناسبت یا وای په دغه عنوان باندې ده. بس ده. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا لقاءك ورزاءك ولواء حبيبك مصطفى وزيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة.
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. خدای دې متعالی موږ ټولو کې دغه صفات چې دا اوس احادیثو کې ذکر شو په کامله توګه تواضع، امانتداري، محبت ته، محبت دوستانو د تا خدای پاک ته نصیب وګرځي. الله هغه اخلاق رذیله چې ذکر شو چې ریا ده، سمعت ده، خدای د عجب، تکبر، د ریا، د نور اخلاق رذیله او د ټولو نه الله ته حفاظت نصیب وګرځي. خدای پاک د تا د دوستی لایق ته په خپل رحمت کامله سره وګرځي. خدای پاک طرفت العین او عقل خپل نفسو ته مسپاره، د شر د نفس نه، د شر د شیطان نه، د فتنو د اهل زمان نه موږ او د موږ ټول مسلمانان په خپل حفظ و کرم کې وساتي. خدای پاک څومره مسلمانان چې موږ ته دعاوې کوي یا د موږ نه دعا غواړي، اخلاص کې، محبت کې، خدمت کې، معاونت کې، الله تعالی د ټولو په شر دروس حاجتونه دینی او دنیوي د غیب د خزانو نه پرک. خدای پاک د موږ شاګردان، زمان او ورونه ټول علماء ربانین وګرځي. الله مریدان مو اولیاء کاملین وګرځي. خدای پاک د مشایخ کرام او اساتذه کرام او والدین او حقداران مو درجات عالیه جنت الفردوس د تا رضا ته دیدار نصیب کې، چې ژوند دي الله په ژوند کې برکت کې، صحت او عافیت نصیب کې، موږ ته توفیق د ادب او د خدمت نصیب وګرځي. خدای دې متعالی موږ ټول د تا د رحمت لایق وګرځي. خدای پاک په ټول افغانستان کې اسلامي نظام راولي. د خپل مشایخ کرامو چې داسې فیوزات هلته پیدا کېږي، الله د هغو د زیارتو، د هغو د ملاقاتو اسباب موږ ته مهیا وګرځي. خدای د خیر او د امن په فضا کې مو هغو ته ورنږدې کړي. الله تعالی طرفت العین او عقل خپل نفسو ته مسپاري. د شر د نفس نه، د شر د شیطان نه، د فتنو د اهل زمان نه موږ ټول مسلمانانو ته حفاظت نصیب وګرځي. اهل او عیال ښځې نارکن کې غټ موږ ټول خدای پاک په شریعت باندې مستقیم وګرځي. خدای پاک د ولایت چې کوم مقامات موږ ټول ته نصیب وګرځي. الله د تا د ولایت او تا د دوستی او د تا د رحمت ملایق وګرځي. طرفت العین او عقل خپل نفسو ته مسپاري. حاضر جمع کې څوک مریضان وي، کورو کې مریضان وي، موږ چې څومره مخلصین او محبین او متعلقین دي مریضان وي، په مسلمانانو کې مریضان وي، الله ټول ته د دین لپاره، د عبادت او بندګۍ لپاره صحت کامله سره حاجله نصیب وګرځي. خدای پاک چا اولادونه نه نکسالي نارینه اولادونه نصیب وګرځي. خدای پاک چا ودونه نه نکسالي ودونه نصیب وګرځي. الله د چا د رزق تنګي وي رزق حلال واسع نصیب وګرځي. چا مسافر وي رنګ سرخه خوشاله کامیاب خپل کورونو ته ورسي. خدای پاک طرفت العین او عقل خپل نفسو ته مسپاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.